که د چا وینو چې ورته ورکم چې بیا استسقا مونځ وکړو ول چا داسې اول نه سمجھ دا شه ګړۍ مونتلې دا ګړۍ که د چا وینو تاسو څوک میلمه راغلی و یو کس راغی ښه مزېداره ګیرې وه چې دا زما ګړۍ ده ویلی بل و چې زما ګړۍ ده مازوي کور مران سره چې کورونو ته واپس لاړ شو استسقا مونځ مطلب دا دی چې ته الله سره واده کړه چې ربه زه په تېر شوو ګناهونو پیمان یم نو ته خو دا زما ګړۍ ده بیړه مو غرقه شه ویل دا خو زما ده نو خبره دا ده عزیزانو چې مونږه داسې خلق یو الله دې رحم وکړي نو د هغې خلقو پورې به خندا نه کوو نو ما د چرسي خبره کوله چرسیانو چې نشه مشه وکړه داسې روان دي چې ګوري بټوه پرته ده او ډکه پکه پرته ده ښه برابره پرته ده الله دې زمونږ ایمان کامل کی بس ګران کار دی که آسان کار دی لکه خزا الحمدلله ټول وای د دې چرسي کردار په مدینه منوره کې ما باندې الله ادا کړی الحمدلله بیا تخپل خبرم کوم خو هغه تحدیث بن نعمت درته وایم عزیزانو چرسی ماما په لار داسې مرګري روان دي چې ګوري بټوی را هلکه دا خو بټوه پرته ده چې کولاو یې کړه بلا مال پکې پروت دی یو بل دی هلکه بټوه ده بل ته وایي ښه هلکه دا به چا نه غورځېدلي هلکه دې لاره باندې هغه عیسوي تېر شو دا به د هغه نه غورځېدلي دوی خپلو کې لږ ناستي ټیم تېر شوی دا عیسوي بیا راغی چې راغی ورباندې داسې اخوا دې خوا یې لیدل هغه چرسیانو ته به څنګه ګرځې ماما خیر خو دی وایي یاره ما نه خو په دې لاره باندې څه شي غورځېدلی دی وایي څه غورځېدلي وایي یاره چې ما نه بټو پرېوتلې وایي عیسی ماما دا بټو ده که نه بټو یې کوله وکړله عیسی باندې خوله راغله ورته وایي ځوانانو تاسې بټو کوله وکړې که نه ده ورته وی د پیسو نه ډکه ده مونږ کوله وکړې ده ورته وی بیا مو پې خپلې نشې تماشې ولې نه کولې چرسیان ورته وی خبره دا ده ته عیسی ځان ته د عیسی علیه السلام امتي وې او زه د جناب محمد رسول الله مینې سره وی صلی الله زه د جناب محمد رسول الله یاد ساته ورځ د قیامت براشي ستاسې پیغمبر براشي بے زمونږ پیغمبر ته پیغور ورکولو نو چرس کلم خپله ګناه ده خو خپل پیغمبر ستاسې پیغمبر ته لاندې راوستل نه غواړو عیسی ورته وایي چې د چرسي دا ایمان دی او د مولانا صاحب به څه ایمان وي بے د صحابه اوس ایمان وي او بے د جناب رسول الله څومره شان وي د چرسی په لاس کې خودلو ایمان عیسی راوړو مسلمان شو عزیزانو نن لګیو موږ مسلمانان د دین نه وباسو چاته یو ته په دې کافر چاته یو ته په دې کافر چاته یو ته په دې کافر ما هغه جمعه باندې ویلي و زمونږ دین والله ټوله صل رحمي ده زمونږ دین ټوله مینه ده زمونږ دین ټول یو بل ته نزدېکت دی زمونږ دین یو بل ته مینه ورکول دي زمونږ دین د نفرت والا دین نه دی زمونږ دین خو هغه دین دی چې د غریبانانو همدردي کوي د غریبانانو سره مینه کوي زمونږ خو ډېر ښکلی دین دی ټول وایي الحمدلله عزیزانو امام بخاری رحمت الله علیه کشتی کې ناستو او صاحبه یو پیسې را اوویستې یو غل پکې وکتل چې د امام بخاري معنی خو د پیسو نه ډکه ده دې کې خو بلا پیسې دي کاغذونه دي هر څه دي غل دې کشتۍ کې د نظر لاندې تیر کړل چې لږ مزل کشتۍ والا وکړو نو هلته یې ولې هلکه ورونو ودرېږئ کشتۍ کې ما نغلا شوې ده غل لا پاسېدو وایي زما نغلا شوې ده تاسو هم چې ګاډي کې ناست ډاک څنګه ټولې پیسې مه راوباسئ خامخا کوم خرسری به در سره ناست دي او بیا به ته خپلې تسبیح اړې که د هغې سره به تاڼې بیا کې نو هغه پیسې جب کې بیلې اچوئ ښه نن خو الله دې رحم وکړي الله دې زمونږ په حال ورحمېږي دې وجه نه د امام بخاري په شان کې هغې خلقو ته زما درخواست دی د خدای جنگ ته ځان مه تیاروئ د امام بخاري شان ډېر لوی شان دی قسم په خدای کې مور راوړي زوی دې ته ورسېږي او نه به رسېدلی دا خو هغه سړی دی
کشتۍ کې ناست دي دا ځکه دا کتاب راته پروت دی نو زما معامله دې طرف ته هم برابر نه یم ذهن مې کار نه کوي لاړه خبره بل طرف ته زه چې لاړه نو خپل کار به کوي امام بخاري رحمت الله علیه کشتۍ کې ناست دی غل ویلې لکه ما خپل مال دی زما په بټوه کې دا سیز دی دومره پیسې دي پکې امام بخاري ځان سره وکتل چې شیخ هم دا زما بټوه ده دې خړسړي لکه زه ګیر کړم زه خو روان یم سبق ته ماله خو مدرسې ته تلل دي او دې خو لکه زما بټوه کتلې ده هغه غل اعلان وکړو ملګری بله مو ویل زه تالاشي اخلم که چا سره زما بټوه ګیره شو زه به یې ترېنه اخلم ګورې سیبه چې خپل ملګری هغه ویل لومبې خو زما چکپ وکړه چې ما وګوره هغه زر وکتل ونه تا سره خو نشته بیا د قاري صاحب نمبر راغی بیا د مولانا صاحب نمبر راغی بیا د مولانا صاحب نمبر راغی موږ هم تالاشي ګوسنو امام بخاري رحمت الله علیه روغ غوندې بټوه راوویستله او دې سمندر ته یې لړه کړه غل راغی ورته ویل ودرېږه صوفي صاحب ودرېږه ویل ډېره ښه ده بس یې به ټول چکې پې وکړو سم نشته لاندې هر څه برابر دي او زمونږ غوندې چلم نه ورته چې په جرابه کې ور دننه کړی دی مونږ خو ډېر بلاګان یو قسم دی هغه ما یو چا ته خبره کړه مالې غلی او درې جمع شوي نو یو دیوال ته ډېر اوچتېدل ګرانو نو صاحبه شیطان هم ورسره روان دي دا غلا څنګه کوي نو صاحبه دا درې غله روانو چې سوچ وکړو دا دیوال ډېر اوچت دی او دا به څنګه چل کوو بل ورته ویلې سمساره ونیسئ سمساره یې ونیوله سمساره خو پېژنې د مېرګو ډېره غټی سمساره چې ونیوله بل ورته اوس ورباندې سوګي دا پړی پکې کلک ور واچوئ چې پړی ور واچولو شیطان ورپسې شاته روان دی چې دا دوی بلا څه کوي په سمساره څه کوي بل ورته وایي د شل به وکړو دا به او د دیوال نه اخوا لړه کړو سمساره کې دا چل دی چې دا کله خپې کلکې کي که نه بې صیبه اسم نشي رایستلی نو دا چې کله دیوال ته راشي دا به خپل دغه ټیټ کي موږ به پړی راکاږو بس بیا پې ورخېجي لس کسان پې ورخېجي دا بیا خپې نه دغه کوي او ما هغه رنګ یې وکړو شی وغورځولو او یو غل پې وختلو بل پې ور وختلو چې هلته اغلا ملا وکړه سمساره یې دې خوا راوغورځوله چې راوغورځوله بیا یې داسې ورسره کیل وکړو معاملې راغونډه کړه نو یو بل ته ویلې وی کور د شیطان وران شي دا چل یې راته وښودلو شیطان ورته ځان شاته برابر کړو ویل کور د ستاسې وران شه دا چل والله کې ما ته هم راتللو تاسې خو ډېر حرامین یې زه خو دومره نه وم ما خو ایله آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها دوکه کړه تاسې خو ډېر بلاګانې نو صاحب موږ ګوره پیسې جرابو کې منډوبې چل خو موږ ته یاد دی امام بخاري له دا چل نه ورتلو ګران کار دی امام بخاري لاندې لړه کو وی غورځولو چې وی غورځولو غل ورته وی د کشتۍ نه چې ښکته شو ورته وی ودرېږه ما ورته پوهېږو بټوه دې څه کړله ورته وی ما خو بټوه سمندر ته لړه کړه ورته وی ای د خدای بنده ولې دې سمندر ته لړه کوله بټوه خو اسم تلنو ماله به دې راکړی وې ورته وی خبره دا ده زمور علم ته ایستلی وما ما به د نبي علیه السلام احادیث خلقو ته بیا نقل کول او یاد ساته ما خپل ځان د بدنامۍ نه بچ وساتلو چې بدنام نشمه ولې زما په وجه باندې به بیا خلق وي دا دروغجن دی غل دی غلای کړې وه دې بټو پټه کړې وه ورنه معامله الله ته پته وه خدای به دا خرچه برابره کي خو په دین او قرآن او سنت باندې څوک بدګمانه کومنه عزیزانو امام بخاري هغه سړی و قسم په خدای دا یو عالم خوب کې لیدلی و زما استاذ محترم سیدی و مرشدی مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه وی ما خوب کې ولیدو امام سفیان ثوری رحمت الله علیه یو لوی جماعت لګی دی وی ما خوب ولیدلو شیخ صاحب رحمت الله علیه وزلی ویل زموږ مدرسې ته راغلی همداسې کمره کوار ته تلو بیان ته ابه کله کله راتللو پرون د شیخ صاحب زوی راغلی و ما ته نه ځان پټ کړو ما ته ناظم صاحب ویلی و مدرسې استادانو وی جید خو تاسې ولې مالدار شل دی چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه مبارک فرمایي چې استاز دربار ته درغې تپوس ته نو دا پتا باندې بل امتحان راغی ته به خلقو ته چې ما ته استاز راغلی استاد زما ملاقات ته راغلی ما ویل انشاءالله سبا به زه ملاقات ته ورځم دا زما د استاز بچی دی او ما له د استاز نوسې کړوسې مال الحمدلله د سر تاج دی الحمدلله موږ له هغه سبق نه دی ښودلی چې استاز دې مړ شو نو بیا ورپسې دی نیټ ته وخېجه چې زما استاز کې 15 بدعاتو زما استازان الحمدلله ټول په ټوله جنت کې دي چې مړه دي
زما ایمان دا دی زه به ولې استاذ کوم زما استادان زما استاد د حدیثو ثاني بخاري به ورته ویلو په خدای قسم داګی شیخ صاحب رحمت الله علیه ویل مولانا حسن جان صاحب ته الله صفات د امام مالک رحمت الله علیه ورکړي دي زما استادان خو ټول نو مونږ دی وجه نه خپل استادانو باندې ټینګ ولاړو دیوبند څه شی دی خو مدرسه ده یو علاقه ده نه د مدرسې ګلان روزلی دي د تانوی روزلی د مدنی روزلی د صاحب ادریس کاندهلوی روزلی د احمد علی لاهوری روزلی دا داسې باغ دی چې دې کې د عبدالله ابن عمر په شانتې فقها پیدا شوي دي الحمدلله مونږ یو دیوبند تاسې مو زنده باد دیوبند باندې دا استاد کله کله بچیلا چوکه ورکوي داسې یا په لاس باندې یا په بدن باندې خامخا گزار ورکوي نو طالب ته خو درد رسی که نه رسیږي رسی ورته لیکن په ورځ د قیامت به د دې طالب د دې بدن نه چې په کوم ځای چوکه خوړلي د هغې ځای نه به انشاءالله د څوارلسمې سپوږمۍ په شانتې رڼا روانوي غټ کمال دی که نه دی غټ کمال دی نو شاه صاحب لیکلي چې دا لور یا زوی پلار را اولګیږي او دی بچی له سپېړه ورکي د علم په وجه باندې چې سبق ته ولې نه تللی دی لور ته سپېړه ورکي چې ته یې ولې نه تللی نو شاه عبدالعزیز صاحب لیکلي وایي که د طالب العلم د لاس نه یا د طالب العلم د بدن نه د څوارلسمې سپوږمۍ په شانتې رڼا ځي نو د دغې لور د مخ نه او د دغې زوی د مخ نه به د نور په شانتې رڼا خیږي عزیزانو یاد ساتئ بچي په قرآن باندې که گزار ورکوي دا گزار به معبس نه ځي د استاذ گزار بد مه ګڼئ د استاذ غصه بده مه ګڼئ د استاد سره د بچی مینه بده مه ګڼئ انشاءالله دغې بچی به ستا دپاره قیامت کې د جنت د تلو والا ذریعه جوړه شي دغه بچی به انشاءالله جنت ته ځي نه دی به ولاړي ورته به وایي جنت ته ځه دی به وایي یا اله العالمین ما سره وعده شوې ده چې تا او ستا پلار او مور او د خاندان د مور او پلار په شمول سره 10 کسان به جنت ته بوځي دا د تره مې جهنم ته روان دی ماما مې جهنم ته روان دی یا اله العالمین چې هغوی جهنم ته ځي زم ورسره ځمه رب وایي نه 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 ای زما بنده ستا سینه کې قرآن دی ته پې لاس کږده اوس به جنت ته بوځمه دا عزت عزیزانو حافظ قرآن ته میلاو دی نو موږ او تاسې بچي مدرسې ته رالیږو که نه رالیږو به انشاءالله لورګانې به رالیږو زامن به رالیږو مفتی صاحب سره به انشاءالله تعاون کوو مفتی صاحب داسې نه پرېږدو دا مسافر دی ماله پته ولګېده د لهجې نه راته پته ولګېده چې دا مسافر دی لیکن یاد ساتئ الله د چا رنګ ته نه ګوري الله د چا قوم قبیلې ته نه ګوري الله د انسان زړه ته ګوري الله ته کار اخلي د مهرې ته وګوره دې ځای ته وګوره الله د ده په ډک کې واچول چې لاړ شو د بوغانانو په دې مهره کې کښېنه څوک به درته څه وایي او څوک به درته څه وایي خو ته خپل زړه مضبوط کا دا د عظیم احسان په الله وکړو د امام بخاري عظیم دولت الله ور نصیب کړو ټولو وایي الحمدلله نو دا مدرسه د مولانا صاحب سره موږ او تاسې به تعاون کوو انشاءالله کو که نه به کوو انشاءالله کو به ما باړه کې اوس بیان کولو د باړې والا بل شان عادت دی چې دا مولا صاحب بیان کوي نو هغوی پې راځي پیسې پې شیندي داسې یو را پاسېدل دا سل لوټونه ورسره غربت ربا غربت ربا غربت ربا یاره ما څه ونه ما زغلي به شي بل لا پاس هغه دا هلکه مالک کښېنئ خدای مسلمانه زه خو پیسو لا نه یم راغلی ټول شی نه مو ته راجمه کړم دا جومات چانده کې واچوئ تاسې نه وعده غواړم هغوی ته مې ویلي تاسې ته مې ویم وروڼو وعده را سره وکئ دې مدرسې له به لورګانې رالیږو که نه به رالیږو ښه زامن به رالیږو که نه به رالیږو انشاءالله تعاون به کوو یو 3 کسانو ویلي انشاءالله بجلیګر مولوي صاحب رحمت الله علیه ویلو وایي داسې چل دی یو ځل تبلیغیان تلي تبلیغیان خو پېژنئ که نه هغه هم د سلیختو ډن دی چې یو ځل د ګیر کې به یې خدای خلاصوه
تبلیغ والا تلی وی اوسه مولانا صاحب رحمت الله علیه ویل صاحب مولانا صاحب بیان کول هغه تبلیغی مرګری بیان کول به کافر واغسه ویلونو پاسه گئی کال تسوک تیار دی کالا سوک تیار دی سمرګری اودریدل به ویل سلورو مشتله سوک تیار دی سمرګری اودریدل وسیو بابا ناس اخر خبر رااله چې سیروزی له سوک تیار دی بابا نو چته دل بابا قسم خورل چې والله کې می پاسه سیبا به ورته ویل الګه خو تبلیغیان خو او چې نیکی کې راولم ورته ویل دا شل لرونو وخت ګټه دې نمونه اولی کوي بابا ول چې ټول پاس اندازه پاتې مان پرې دی مسرو غونډه اوذر ولي کا زمانہ معمولی کا ولی ماشاء الله جزاک الله سکی اولی کو بابا وای هغه سکی اولی کا چې خلک وي او به نه کوي وای اراده وای عمدغه دا نو دا یو کس ویلی او د نور چام غوونو کو صدر نه راسونه راو باسي بچی براله گئی برکې لاسونه ماشاء الله نو چې بچی را لګي دې لپاره د تعمیرم ضرورت دی دله کوټه جوړول پکار دی دې ته کتاب راوړل پکار دی د سره تعاون کول پکار دی چې دله مدرسه جوړ کوم او تاسو ان شاء الله دله زه برابر کو دله آبادیو کو پرون شیرپاو کې ما اعلان کو ستاسو په مقدار باندې 3 حصے کسان کمو خو تکړه کسانو التم د بخاری شریف ختمو ډیر علماء کرام راغلي زما اخیری بیانو زما قسمت کې اخیری بیانی نو بیا مالی رونو دې طالبات له مدرسه جوړه کړي ز الحمدلله تعالی د دل مدرسې ته سوال کوم زم یا الله دلته زه د دې مدرسې خیر خواهی غواړم الله نتیجه جامعه محمدیه کې را وباسي الته نتیجه را اوسي نو عزیزانو دې مدرسې تعاون کو کنه بکو ان شاء الله کو به ان شاء الله خازه 2000 روپۍ د الله د رضا د پاره والله دې 2000 روپو ثواب زما د ټولو استادانو روح ته ورسي زما خپل صدقه ده ار یو مرګره را پاسه گئی او دلته ما سره چاندا واچوي ټول مرګری به دعا کوم ان شاء الله طالبانو تاسو را پاسه گئی غلجو میں سے مدرسه کې شیخ صاحب بیانو وای طالبانو استاد 10 روپۍ دا ډېر د برکت والا دي دلته واچوي جزاکم الله ټول واچوي رونو ها لکه ما زنده به تعال درکم زلته ها دا بخاری شریف اوچت کوي